زمیر کابلوف وایي روسیه ښایي د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د دې امکان شته چې روسیه افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني. هغه د څرګندونې د روسیې لومړی چینل سره مرکه کې کړې. کابلوف وایي دوی د طالبانو حکومت رسمیت پېژندلو لپاره خپل شرایط لري او په دې تړاو د امریکا یا کوم بل هیواد لار نه تعقیبوي. نوموړي زیاته کړې د روسیې ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر له وړاندې دغه شرایط په ډاګه کړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د دوی لومړنی شرط د ټولګډونه حکومت دی چې ټولو خواوې پکې خپل ځانونه وویني او د چره به نورو راتلونکو مسایلو ته لار هواره کړي. د طالبانو حکومت هم په وار وار ویلي چې له روسیې سره ښې اړیکې غواړي. د دوی حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تنیزي څو ورځې وړاندې د روسیې سفارت کې یوې غونډې ته وینا کې د روسیې مننه وکړه چې د په وینا تېرو 100 کلونو کې یې په نړیوالو دریځونو کې د دوی ملاتړ کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت عمر 1 کلنۍ ته په نږدې کېدو دی خو د رسمیت پېژندنې ستونزه یې لا هم پر ځای ده. په دې لار کې د دوی سترګې تر ډېره د روسیې په څېر هغو هیوادونو ته دي چې له امریکا او لویدیځ سره یې اړیکې ښې نه دي. روسیه په همدې ترڅ کې غواړي چې د سوداګرۍ په برخه کې هم له افغانستان سره اړیکې پراخې کړي. د روسیې ځانګړي استازي وایي ټاکلي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ځینو مهمو سوداګریزو هوکړهلیکونو د لاسلیک لپاره دغه هیواد ته ورشي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان مولانا ظهیر په دې تړاو BBC ته وویل چې کابل ته د روسیې یو پلاوی ورغلی و او اوس دوی پلاوی مسکو ته روان دی. کابلوف وایي د طالبانو حکومت د تیلو، غنمو او نورو غیر پوځي توکو لیست ورسره شریک کړی چې غواړي له روسیې وارد کړي. هغه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اړتیا په صورت کې د افغانستان ته د غلې ځانګړې کېدو لپاره د ټاکل شوي پلاوي طرحه تصویب کړې ده. روسیې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په ځینو صادراتي توکو یې ته روپۍ کمې او یا بیخي بخښلې دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه.